ګاونډی به ولې مشکل نه جوړوي؟ سبا ته د ټاپي پروژه پیلیږي چې د کال به 4.5 میلیونه ډالر راکوي. نه یوازې ډالر بلکې 10,000 عسکرو ته به معاش هم ورکوي او په ګاز خو یې بیخي مه غږېږه. پوشت پچ په سر ورسېږي په غنمو بیا انسانان څه چې غونډیو کې به یې مرغان هم پرې مسخرې کوي، نیم به خوري او نیم به شي. واخان بندر چې موږ له چین سره نښلوي، د ګاونډ له محتاجۍ مو خلاصوي. بیا نو دوی خپل صادرات چیرې وکړي؟ که د کونړ پر سیند بند جوړ شي ټول وطن ته برق ورکوي. چابهار که بشپړ شو له ایران سره بیا نو د پاکستان خانه غرقه شوه. د مس عینک کان چې موږ ته هر کال 400 میلیونه ډالر راپیرزو کوي کوچنۍ خبره نه ده. باید ګاونډ پرې مزاحم شي، دارو ته یې واړوي، ونې د زړو مریضان به سکته وکړي. یعنې موږ خودکفا کیږو او په ځان بسیا کیږو. نو همدا وجه ده چې دا خبیث ټوپونه وي. حکومت هم درک کړي چې څنګه تعامل ورسره وکړي او دا هم درک شوي چې تر څو دا رذیل وجود ولري زموږ بربادي ممکنه ده. نو لهذا ځکه افغان دولت ورته په بریتو کې ګوتې وهي، ټیټه یې نه وایي. ټیټ مې مه بوله، غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم.